ټول ستړي مشه خدای دې اجر درکړي چې په دې فاتحه کې مو ګډون وکړو د دوستانو خپلوان چې په حق رسېدلي دي ټولو ته به دعا وکړو او په عین وخت کې د دې لپاره چې موږ د خپل وطن تاریخ ژوندی وساتلی شو ځینې نومونه باید په تاریخ کې ثبت شي او زموږ ماشومان په دې باندې پوه شي. د خوښۍ ځای دا هم دی چې دلته ماشومان هم راغلي دي او موږ باید یوازې د افغانستان تاریخ په منحصر دورو پورې ونه تړو. لکه چې تاسو خبر یاست افغانستان 15,000 کلن تاریخ لري او د دې 15,000 کلنو په تاریخ کې بېلابېلې پېښې شوي دي، ښې او بدې پېښې ټولې شوي دي. خو هغه ښه پېښه چې شوې ده هغه د عبدالاحد مومند سره تړلې ده او زموږ ماشومان باید په دې باندې پوه شي. And you should be proud of your heroes. And Abdullaahad Mohammad was one of the heroes of Afghanistan. And he was given this title because he flown to the atmosphere and he was doing his science research there. And also he read Quran and he spoke in Pashto language. So that's why you should be proud of himself, and this is pride of Afghanistan. And the other man, Shapur ځدراڼ, who also died recently, who had cancer and he was buried in Afghanistan. He was a fast bowler, so cricket hero in Afghanistan. That's why we should remember those people and they are heroes of our country. نو عبدالاحد مومند چې موږ یادوو زموږ مطلب د دې نه دا دی چې د ده په ویاړ زما خو حتی دا غوښتنه ده چې واکمن په افغانستان کې د عبدالاحد مومند په نوم یو هوایي ډګر جوړ کړي، د ده په نوم یې ونوموي او د شاپور ځدراڼ په نوم باندې د کرېکټ ډګر جوړ کړي او ویې نوموي د شاپور ځدراڼ پوهنتونونه دې جوړ شي، علمي څېړنیز مرکزونه دې جوړ شي. نو د دې لپاره چې عبدالاحد مومند لږ هم حتما تاسو د ده په باره کې اورېدلي دي او زما دپاره خو د خوشحالۍ ځای دا و چې ما 3 ځلې دی لیدلی و. په کابل کې مې لیدلی و، په مسکو کې مې لیدلی و او دلته په اروپا کې. او کله چې 3-4 کاله مخکې په اتریش کې موږ ورغلي وو او دی د جرمني نه راغلی و، هلته مې هم ولیده. وطن په ده باندې ګران و لکه په موږ ټولو چې افغانستان ګران دی او په پردي وطن کې موږ سره همیشه د خپل وطن غمونه دي، د خپل وطن فکرونه دي، د خپل وطن سوچونه دي او خپل وطن نه کېږي. د دې لپاره دا هر څوک چې دلته دي د خپل وطن لپاره یو فکر لري او د خپل وطن په باره کې فکر کوي چې څنګه موږ د وطن لپاره مثبت کار وکړو. او د وطن لپاره یو مثبت کار هم دا دی چې خپل قهرمانان خپل اتلان یاد کړو، دوی ته دعا وکړو او د دوی په نامه باندې ځایونه ونوموو چې د دوی نومونه په تاریخ کې ژوندي پاتې شي. د عبدالاحد مومند په باره کې غواړم چې فقط یو دوه د دوستانو په غوښتنه نن موږ د داسې ستر افغان د یاد دعا او فاتحې لپاره راټول شوي یو چې خپل نوم یې د افغانستان په زرینو پاڼو کې د تل لپاره ثبت کړی. ارواښاد جنرال عبدالاحد مومند یوازې یو ستورمزلی نه و بلکې د علم، زړورتیا، هوډ او ملي ویاړ یو ژوندی سمبول و. هغه لومړنی او تر اوسه یوازینی افغان و چې د ځمکې د پولې واوښت، فضا ته وخوت او د افغانستان نوم یې د نړۍ د فضایي تاریخ برخه کړ. عبدالاحد مومند په 1959 کال کې د غزني ولایت د اندړ ولسوالۍ د سردې په سیمه کې زیږېدلی. خپلې لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې کړي دي او وروسته یې د کابل پولي تخنیک پوهنتون کې لوړې زده کړې بشپړې کړي دي. د خپلې وړتیا، هوډ او زحمت له برکته د افغانستان د هوایي ځواک له تکړه پیلوټانو څخه شو. د 1988 کال د اګست په میاشت کې د سیوز TM-6 فضایي بیړۍ له لارې د میر فضایي تمځای ته تاریخي سفر وکړ. هغه په فضا کې 8 ورځې، 20 ساعته او 26 دقیقې تېرې کړې او د بېلابېلو علمي او تخنیکي څېړنو برخه وګرځېد. خو د هغه ویاړ یوازې دا نه و چې فضا ته وخوت، هغه د افغانستان ایمان، فرهنګ او هویت هم له ځان سره فضا ته یووړ. ارواښاد مومند لومړنی افغان و چې سپېڅلی قرآن کریم یې فضا ته یووړ او لومړنی انسان و چې د ځمکې له مداره یې په خوږه پښتو ژبه خبرې وکړې او له خپلې مور سره یې اړیکه ونیوه. دا هغه تاریخي شیبه وه چې د هر افغان زړه یې له ویاړه ډک کړ.
له 1992 کال وروسته له خپلې کورنۍ سره په جرمني کې میشت شو، خو د وطن مینه یې تل په زړه کې ژوندۍ وه. د 2024 کال د جون په 21 د سرطان ناروغۍ له امله له دې فاني نړۍ سترګې پټې کړې. نن که څه هم عبدالاحد مومند زموږ په منځ کې نشته، خو نوم، خدمتونه او ویاړونه یې د تل لپاره د افغانستان د تاریخ برخه ګرځېدلې. هغه راتلونکو نسلونو ته دا پیغام پرېښی چې افغان ځوان که فرصت او اراده ولري کولی شي تر ستورو هم ورسیږي. راځئ چې د هغه پاک روح ته لاسونه پورته کړو او دعا ورته وکړو. او سړي صاحب اتل کړل نه مړي، اتل تل ژوندی وي. بله او دقیقا اتل و هغه زموږ د خاورې، زموږ د وطن. او بل خبره د ځواني مرګ شهید شاپور ځدراڼ په باره کې کوو. هغه ته ناروغي ورپېښه شوله، هغه تیز توپ اچوونکی و د افغانستان د کرېکټ، او دی ډېر وځلېده. د افغانستان نوم یې په دنیا کې پورته که، لوړې که. او خو د خدای تعالی کارونه دي، د خدای داسې رضا وه چې هغه ته د سرطان ناروغي ورپېښه شوه په هندوستان کې. که څه هم افغانانو ډېرې دعا ورته وکړې، افغانانو ډېرې مرستې وکړې، ډېرو خلکو کومکونه ورسره وکړل، خو خپله پوهېږئ ځینې ناروغۍ ناعلاجه دي، او د ده ناروغي هم یوه له هغو وه چې علاج یې نه کېږي. نو دواړو ته به موږ دعا کوو، له تاسو ټولو مننه کوو، او دې لپاره چې د دوی حق مو ادا کړی وي. زه به د دوی دواړو لپاره یو آیت ووایم او دعا به وکړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.